أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء زرد چوبوي بوقفان من الناس خلقنا ما ولاهم چسشي وګرځول دوی لرا عن قبلتهم التي د قبله د هغه دا وګرځول دوی لرا د قبله د دوینا التي كانوا عليها هغه قبله چې دوی په هغه باندې یعنی او هغه تم ګرځون کی. قل اي پیغمبر تو ويا لله المشرق والمغرب نو خاص الله لره د مشرق او مغرب يهدي اغلار خي من يشاء چې خوښ شي الى صراط مستقيم نه غلار یعنی هدایت کوي چاته چې خوښ شي نه غلار ته. نو دا دغه د بل یو اعتراض جواب دی. اعتراض دا وشو چې کله نبی عليه السلام مدینه منوره ته لاړ نو ولس میاشتې بیت المقدس قبله واغې ته مخ کو. نو هر کله چې الله رب العالمین دا وغوښته چې زه قبله بیت الله وګرځوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو د مخکې نه په تور د پیشنګویي دا خبره وکړه چې د دې قبلې نه ته کله بیت الله ته مخ کوي نو دا يهود او منافقین دا به اعتراض کوي. نو دا غي اجمالی جواب په دې آیت کې وشو چې مشرق او مغرب دا ټول طرفونه چې دا د الله په اختیار کې دي. الله چې کوم طرف ته وغواړي چې مخکا جو سړی مخ کوي دا الله په مرضی باندې بچلېږي. مخکې حکم بیت المقدس ته اوس بیت الله ته وشو. په دې کې د اعتراض خبره نشته ځکه دا د الله ملکیت دی، د الله خوښه ده او موږ د الله بندگان یو او د الله د حکم تابع یو. په دې کې چاله را د اعتراض خبره نشته. نو معلومه ده شو چې کوم سړی په الله په پیغمبر په صحابه او په قران اعتراض کوي نو اصل بیوقوفه او کمعقل انسان چې دی هغه دغه دی. نو مطلب دا شو چې دا دی اعتراض د اجمالی جواب شو. وروسته بیا د دې تفصیلی جوابونه را روان دي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د پیغمبرانو کامله تابعداري نصیب کړي.